السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مسئ، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم، بیا ستاسو په درانه خدمت کې له یو نوي ویډیو سره. خوږو دوستانو، ډېر دوستان په دې کې ډېر کنفیوز وي چې زه خپله ویډیو جوړه کړم، زما خپله ویډیو وي، هغه که د ویلاګ وي، هغه که د انټرټینمنټ وي، که د هر څه وي. هغه په انټرټینمنټ کې هم راځي، که په ویلاګ کې ته یو ځای ځې، مثال په د سفر یو ویډیو جوړوې، د سیل ویډیو جوړوې، هلته په یو ګاډۍ کې تصورې ویډیو جوړه کړې، خو خپله ویډیو دې شوټ کړله، خپله دې جوړه کړله. یا دلته ته د خپله شعر ووایې، غزل ووایې، سندره ووایې، هر څه چې ووایې، جوړه دې کړله. څوک چې پر یوټیوب پورته کړله، تا ته کاپي رایټ کلیم درکړي، تاریان چې ویډیو خو زما خپله وه، دا کاپي رایټ کلیم یې څنګه راکړ؟ خوږو دوستانو، د دې وجه دا ده، کم ستاسو په بیکګراوند موزیک چې کوم اواز لګېږي، ته په یو ګاډۍ کې سپور یې، خپله ویډیو جوړوې، صحیح دی، په ګاډۍ کې ټیپ لګېږي، ریکارډر لګېږي، صحیح دی، میوزیک لګېږي، هغه میوزیک چې د هر چا وي، دی پر هغه کاپي رایټ درکوي. او کاپي رایټ کلیم چې راځي، دا یو خبره واورئ، اکثره وخت ډېر چې راځي، په سل کې 90 یا 95% هغه پر موزیک باندې راځي، صحیح دی. تاسو چې د یو چا موزیک استعمال کوئ، یوز یې کوئ، په هغه باندې دی تا ته کاپي رایټ کلیم درکوي. او پر دې باندې څه افیکټ وي، تاسو ته څه تاوان رسوي، دا به هم زه تاسو در وښیم. خوږو دوستانو، کاپي رایټ کلیم تاسو ته هېڅ تاوان نه رسوي، فقط دومره تاوان در رسوي چې که چیرې ستاسو چینل مونیټایز نه وي، او تاسو د مونیټایز څخه دې خواته ستاسو کرایټیریا پوره نه وي، 4000 غنټې واچ ټایم او 1000 سبسکرایبر ستاسو پوره نه وي، نو چې هر وخت تاسو خپل 4000 غنټې واچ ټایم پوره کړئ، خوږو دوستانو، که چیرې تاسو کاپي رایټ کلیم ویډیوګانې په پورته کړې وي، په هغه کې نه کونټ کېږي، په هغه کې نه حسابل کېږي ستاسو واچ ټایم. که هغه هر څو هغه ویډیو وایرل سوی هم وه، ستاسو د کاپي رایټ کلیم نه در حسابل کېږي، صحیح دی. سبسکرایبر خو حسابل کېږي، سبسکرایبر خو پروا نه لري، لیکن غنټې واچ ټایم یې نه حسابل کېږي. او که بیا چیرې ستاسو چینل مونیټایز هم سي، په خپلو ویډیوګانو باندې، په اوریجنل ویډیوګانو باندې، د مونیټایزیشن بعد هم د دې چې کوم ارنینګ راځي، پیسې چې تاسو ته راځي، دا پیسې تاسو ته نه درکول کېږي، بلکې هغه سړي ته ورکول کېږي کوم سړي چې تاسو ته کاپي رایټ کلیم درکړی دی، د کوم چا چې تاسو میوزیک یوز کړی دی، ستاسو پیسې ځي د هغه اکاونټ له اټومیټیک ځي، په خپله ځي، صحیح دی. دا وجه ده، نور ستاسو پر چینل باندې هیڅ افیکټ نه اچي، هیڅ تاوان تاسو ته نه در رسوي، صحیح دی. کاپي رایټ کلیم دی، یو کاپي رایټ سټرایک دی. کاپي رایټ سټرایک اول وارې درکوي، دویم وارې درکوي، که دریم واره کاپي رایټ سټرایک درکوي، ستا چینل له منځه ځي، ختمیږي، ستا یوټیوب چینل له منځه ځي، بس بیا ته نسې پیدا کولی، نه بیرته ریکور کولی سې، بس ولاړ. نو هغه داسې وي چې تاسو د یوټیوب د رولز والیشن وکړئ، خلاف ورزي وکړئ. هغه داسې وي چې مثال څه داسې تصویران وي چې یوټیوب بند کړي وي، داسې ویډیوګانې وي د جنګ و جدل و داسې دغه وي چې هغه د دوی په پالیسي کې منع وي، او هغه تاسو پورته کړي وي، پر هغه باندې دی تا ته سټرایک درکوي، صحیح. یا ته اټومیټیک د بل چا ویډیوګانې راپورته کوې، هېڅ کار دې هم نه وي کړی، هېڅ ایډیټینګ دې هم نه وي پکې کړی، روغې ویډیوګانې د یو چا هغه راپورته کوې، هغه ته پته لګېږي، صحیح دی. هغه کونټینټ آی ډي جوړه کړې وي، هغه ته ډایرکټ پته لګېږي چې تا زما ویډیو، هغه تا ته سټرایک درکولی شي، هغه سړی تا ته سټرایک درکوي، تا ته که 3 سټرایکه درشو، ستا چینل د یوټیوب له منځه ځي. نو دا وجه ده دوستانو، نو کوشش دا کوئ چې اورجینل کونټینټ پورته کوئ، کوشش دا کوئ چې بغیر موزیک یې پورته کوئ. او که چیرې تاسو د موزیک شوقیان یاست، موزیک، نو دوستانو د یوټیوب لایبرري له ورسئ، هلته په زراو موزیکان پراته دي، کاپي رایټ فری دي، پر هغه باندې تاسو ته هېڅ کاپي رایټ کلیم نه درکوي، هېڅ سټرایک نه درکوي، له هغسې میوزیک یوز کولی شئ. نو کوشش دا کوئ. او که چیرې یو ځای ساعت وي، پروګرام وي، د میوزیک پروګرام وي، هم تاسو ویډیو جوړه کړئ، که پورته کوئ، هم دی تا ته کاپي رایټ کلیم درکوي. وجه یې دا ده، که سندرغاړي د یو مشهور سندرغاړي کاپي کوله، غزل یې ویله، هسې یو سندرغاړی دی داود الله مکري یو غزل ویله، پر هغه باندې هم دی درکوي، ځکه میوزیک هغه رقم وي، دا اټومیټیک الګوریتم سیستم دی د یوټیوب، دا په هغه کې چڼل کېږي، په هغه کې کتل کېږي، دا انسانان نه ګوري.
هغو ته چې دا ور معلوم چې دا دغه مطابق ده ډایرکټ تاته کلیم درکوي. صحیح دی دوستانو؟ نو کوشش دا کوئ که چیرې یو لوکل سندرغاړي یو داسې غزل ویله چې د یو مشهور غني او د خپل ځای نیوله پروا نه لري، هغه موزیک باندې کاپریټ کلیم نه درکوي. که د یو بل چا نقل کوي پر هغه باندې هم درکوي. نو کوشش دا وکړئ که یو ځای بانډار وي ساده دا زموږ د پښتنو تالیدرب ورته وایي یا بانډار دغه پروا نه لري، هغه بالکل پر پورته کولی سي. میوزیک داسې میوزیک پروګرام وي چې په هغې کې سندرغاړي د خپله ځانه څه وایي د یو چا نقل نه کوي پر هغه باندې هم نه درکوي کاپریټ کلیم. نو دا دوستانو کوشش کوئ چې خواري تاسو وکاږئ او کاپریټ کلیم تاسو ته درکړي. کاپریټ کلیم ما درته وویل چې هر څو ستاسو ویډیو وایرل سي ګټې هغه سړي ته ځي د کم چا ویډیو چې تاسو کاپي کړې ده هغه له ځي. نو کوشش دا وکړئ اورجینل کونټنټ جوړ کړئ، اورجینل ویډیو جوړه کړئ. ضروري نه ده چې میوزیک دې پکښې وي. که میوزیک پکښې وي د موزیک تاسو شوقیان یاست داسې ویډیو جوړوئ. دوستانو ما تاسو ته وویل چې د ویلاګ د ویډیو دپاره د انټرټینمنټ د ویډیو دپاره د هرې ویډیو دپاره که تاسو بیکګراوند میوزیک لګوئ د یوټیوب لایبرري ته ورسئ، هلته په زرهاو میوزیکان پراته دي، د هغه ځای چې ډاونلوډ کړئ هغه ورسره ولګوئ، پر هغه باندې هېڅ کاپیرایټ کلیم یا کاپیرایټ سټرایک نه درکوي. نو دوستانو دا زما یو لنډ شان ویډیو تر راتلونکو ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. په مخه مو ښه، ژوندي اوسئ، کور مو ودان. مننه.